راځي چې دا یو څو شیبې، دا یو څو دقیقې، دغه لنډ وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیژندلو باندې تیر کړو، د هغه په سیرت باندې تیر کړو، چې موږ د دنیا او د آخرت د خیر نه برخمن شو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. په تیره خپرونه کې موږ د یمن او حیره په باره کې خبرې وکړې. اوس غواړو چې د شام او حجاز په اړه باندې لنډې خبرې له تاسو سره شریک کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د شام او د حجاز څه حالاتو. کله چې په حیره کې ملوک الطوایفي حاکم شوه، د هر چا ځان ته بادشاهي شوه، هماغه چې قحطاني او عدناني عربانو د عراق او فرات ځینې سیمې ونیولې او همدارنګه فارسیانو ځینې عربي سیمې ونیولې. د عربانو د قزعه کورنۍ څخه بعضې کورنۍ شام ته وکوچېدې چې هغه کورنۍ بیا رومیانو خپلې کړې او په خپل لاس کې واخیستې او حتی تر دې پورې چې د هغوی لپاره یو پاچا او مشر وټاکه، هماغه چې د شام سیمه د دغه خلکو په لاس کې ولوېدله. د رومیانو د دې لپاره دغه عربي کورنۍ ته دا پادشاهي ورکړله چې د دوی په واسطه باندې د فارس او نورو عربانو مخه ونیسي. بیا د وخت په تېرېدلو سره د آل غسان قبیلې د شام ځمکه ونیوله او بادشاهي په خپل لاس کې واخیسته. همدارنګه بیا د هغې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وخته پورې ډېر تحولات په دغه سیمه کې راغلي دي. همدارنګه حجاز، مکه مکرمه، مدینه منوره، تر څو پورې چې اسماعیل علیه السلام ژوندی و، د حجاز حکمرانی او مشري د همده سره وه. حضرت اسماعیل علیه السلام د تاریخ پوهانو له قوله په 130 کلنۍ کې له دنیا څخه رحلت وکړ. کله چې اسماعیل علیه السلام له دې دنیا څخه وکوچېده، نو بیا تر یو څه وخته پورې د حجاز مشري د اسماعیل علیه السلام د زامنو سره وه. بیا د اسماعیل علیه السلام د زامنو نه وروسته د هغوی نیکونو ته منتقله شوه، خو بیا هم د اسماعیل علیه السلام د کورنۍ ډیر قدر کېده. وروسته له هغې بیا عدناني عربانو ته د حجاز واکمني په لاس ورغله، چې بیا د عدناني عربانو څخه وروسته بخت نصر ته په لاس ورغله. همدارنګه بیا جرهمیانو ته په لاس ورغله. د تاریخ په کتابونو کې ذکر راغلی، کله چې عدنانیانو د جرهمیانو نه بیرته دغه ځمکه د حجاز ځمکه نیوله، نو دې جرهمیانو د زمزم چینه بنده کړه او یمن ته وکوچېدل. د تاریخ کتابونه وایي چې د زمزم په چینه کې 2 هوسۍ او همدارنګه د حجر اسود تیږه کېښودله او هغه یې بنده کړه. که په لنډه توګه ووایو، نږدې 21 پیړۍ جرهمیانو په مکه مکرمه باندې بادشاهي کړې ده، مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عصر نه. همدارنګه بیا د دوی نه بعد مشري د خزاعه کورنۍ ته رسېدلې ده، چې 3 مسؤلیتونه بیا هم د مدر کورنۍ سره پاتې شوي دي. هغه 3 مسؤلیتونه چې د مدر کورنۍ سره پاتې شوي دي، هغه لومړی د عرفات نه مزدلفې ته د خلکو لیږدول دي، او دوهم د نحر په ورځ د مزدلفې نه مینا ته تلل دي، او همدارنګه د شهر الحرام مخکې او وروسته کول دي. پورته یادونه موږ د مکې د مشرۍ په اړه باندې تاسې سره شریکه کړه. جزیرة العرب کې هغه عربان چې په څنډو کې او سرحداتو کې پراته وو، هغوی د خپل سرحد سره د نښتې حکمرانۍ غلامانو په څیر ژوند کاوه. د هغوی هره ښه او بده خبره یې منله. همدارنګه د حجاز په داخل کې چې کوم عربان پراته وو، د هغوی قبیلوي سیستم و، د قبیلوي مشرانو هره ښه او بده خبره به یې منله. یو قسم د دیکتاتوري حاکمه وه چې خلک آزاد نه وو او خپلواک نه وو. په ټولو کې ویلی شو چې د سیمې سیاسي حالت ښه نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدلو نه مخکې
د عربو ټوله سیمه یمن، هیرا، شام او حجاز مختلف سیاسي، مذهبي او اقتصادي حالتونه لرل. یمن یو مهم او زوړ تمدن درلوده. سیاسي وضعیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت نه مخکې یمن د حمیر پاچاهانو تر واک لاندې و، خو وروسته د حبشیانو او بیا د فارس ساساني ایران تر ولکې لاندې راغی. موږ مخکې ویلي وو چې مشهور حبشي ابرهه کوم چې د کعبې شریفې د ورانولو اراده یې کړې وه، خپل والي بازان هلته مقرر کړ. همدارنګه هیرا عراق ته یوه نږدې علاقه وه چې په تېره خپرونه کې هم په دې اړه باندې موږ سرسري خبره کړې ده. هیرا د عربو یوه نیمه خپلواکه سلطنت و چې د فارس امپراتورۍ تابع و. سیاسي وضعیت دوی د فارس ساساني امپراتورۍ متحدین و او د عربانو قبایلو پر وړاندې د فارس د ګټو ساتنه یې کوله. همدارنګه شام چې اوسنۍ سوریه، اردن او شاوخوا سیمه بلل کېږي، شام د روم امپراتورۍ یوه برخه وه. سیاسي وضعیت د بیزانس امپراتورۍ تر ولکې لاندې چې مرکز یې قسطنطنیه استانبول و. همدارنګه حجاز، مکه، مدینه او شاوخوا سیمو ته ویل کېږي. حجاز یو قبایلي، خودمختاره او دیني پلوه متنوعه سیمه وه. هیڅ مرکزي حکومت یې نه درلوده بلکې قبایلي نظام ورباندې حاکم و. مکه د قریشو تر واک لاندې وه او دوی د کعبې ساتونکي وه. مدینه منوره کې بیا اوس او خزرج قبایل اوسېدل چې له یهودو سره نږدې اړیکې یې درلودې. مذاهب شرک عام و، خو یهود، نصارا او څو تنه حنیفان، ابراهیمي دین پیروان هم موجود و. خلکو د کعبې طواف کاوه خو بتانو ته یې عبادت کاوه. والسلام علیکم ورحمت الله. درود سلام دی وی پتا ای قدردان حبیبا، د خدای رسول او نازولی نبی، د رسالت زیری د زړونه کړل شادان حبیبا، په انبیاو کې ښاغلی نبی. درود سلام دی وی پتا ای قدردان حبیبا، د خدای رسول او نازولی نبی، د رسالت زیری د زړونه کړل شادان حبیبا، په انبیاو کې ښاغلی نبی.